اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو د نن درس چې دی هغه د دایرې داخلي زاویه ده. په دایره کې داخلي زاویه هغه زاویې ته ویل کیږي چې د دوو وترونو د تکاتو په اساس د دایرې په داخل کې رامنځته شي. لکه په دې شکل کې د ای بی او ډي سي خطونه چې کوم دي دا د دایرې وترونه دي او پی د دې وترونو د تکاتو ټکی دی. د دې تکاتو ټکي په اساس دلته څلور زاویې شته چې دا څلور واړه زاویې د دایرې داخلي زاویې بلل کیږي. یوه قضیه د موضوع په مورد هم شته. د هغې مفهوم دغسې دی چې د یوې داخلي زاویې پراخوالی په دایره کې د هغې مخامخ قوسونو د مجموعې له نیمایي سره مساوي کیږي. د دې خبرې د ثبوت لپاره همدغه شکل په پام کې نیسو. ای ډي او ډي سي د دایرې وترونه دي او په ترسیم کې مو دغه د ډي او بي ټکي هم خپل منځ کې سره نښلول دي چې په اساس یې دلته یو د پی بي ډي په نامه مثلث رامنځته شوی دی. اول د ثبوت په پیل کې داسې وایو چې ډي زاویه مساوي کیږي 1/2 بي سي قوس سره. ولې چې دغه ډي زاویه یوه محیطي زاویه ده او محیطي زاویه د خپل قوس د نیمایي سره مساوي وي. همدغه شان بي زاویه هم لیکلی شو چې مساوي کیږي 1/2 ای ډي قوس، ځکه چې بي زاویه هم یوه محیطي زاویه ده او د خپل مخامخ قوس د نیمایي سره مساوي کیږي. دا خبرې پخوا ثبوت شوي او واضح شوي دي. دریم دغسې ویلی شو چې دغه د پی یو په نامه زاویه چې دا د پی بي ډي مثلث یوه خارجي زاویه ده. په مثلث کې د خارجي زاویې پراخوالی د مثلث د دوو غیرو مجاورو داخلي زاویو د مجموعې سره مساوي کیږي. نو دلته د پی یو زاویې لپاره د مثلث دوه غیر مجاورې داخلي زاویې چې کومې دي هغه یوه د ډي زاویه ده، بله د بي په نامه زاویه ده. د دې دوو زاویو د مجموعې سره د پی یو په نامه زاویه مساوي کیږي. نو دلته لیکلی شو چې بي زاویه جمع ډي زاویه. که د بي زاویې قیمت راواخلو لیکلی شو چې 1/2 ای ډي قوس جمع علامه خپله د ډي زاویې پر ځای لیکلی شو 1/2 بي سي قوس. په دې دواړو حدونو کې 1/2 که شریک ونیسو دغسې کولی شو ولیکو چې 1/2 قوس شیرو ای ډي قوس جمع بي سي قوس. نو مونږ ته خبره په ثبوت ورسېده دا چې پی یو د دایرې یوه داخلي زاویه وه، نو دغه د خپل مخامخ قوسونو چې یو بي سي دی بل ای ډي دی د دې د مجموعې له نیمایي سره مساوي کیږي. یو مثال د موضوع په مورد په نظر کې نیسو. یو مثال داسې وایو چې د بي سي قوس پراخوالی 70 درجې دی، د ای ډي قوس پراخوالی 80 درجې دی. په داسې حالت کې به د پی یو زاویې پراخوالی څومره وي او د ای زاویې پراخوالی به څومره وي. پی یو زاویې معلومول لپاره په قضیه کې ثبوت شوی دی. نو لیکلی شو چې 1/2 بي سي په قوس پر ځای لیکو 70 درجې جمع ای ډي قوس پر ځای لیکو 80 درجې مساوي کیږي 1/2 او 1/80 څو کیږي 130 کیږي 130 کیږي 130 چې په 2 وویشل شي څو کیږي 65 کیږي. یعنې دغه زاویه 65 درجې شوله. دا زاویه څو درجې شوه 65 درجې شوله.
اوس که موږ غواړو د ا زاویه معلومه کړو د ا زاویې معلومولو لپاره خبره داسې کوو چې د مستقیمې کرښې اړوند زاویه چې وي هغه 180 درجې وي. څو درجې وي؟ 180 درجې. اوس دلته که موږ یوه زاویه ولرو د 15 درجو په اندازه سره، نو د پاتې زاویه چې معلوموو نو د 180 درجو څخه به 15 درجې منفي کوو. نو ځکه د ا زاویې معلومولو لپاره دغسې کولی شو ولیکو چې ا زاویه مساوي کیږي 180 درجې منفي 15 درجې. 180 درجو څخه که 15 درجې منفي شي څو به شي؟ 115 درجې. نو ویلی شو چې د ا زاویه به 115 درجې وي او په یو زاویه به 15 درجې وي. زده کوونکو درس همدومره بس وي. تر بیا الله مل شه.